منګه په یوه ټولنه کې ټاکنې مخې ته لرو او منګه او تاسې غواړو چې پوه سو په دې کې د نارینه‌و او د ښځو د ګډون تناسب به څومره وي. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ منګه د دې کار دپاره د برنولي د تجربې یا د برنولي د توضیح څخه کار اخلو تر څو پیدا کو د ښځو او د نارینه‌و د ګډون تناسب څومره دی یا د دوی د تناسب په منځ کې چې کوم تفاوت دی هغه څومره دی. ښه تاسې اول فکر وکړئ چې منګه چې شی لرو دغه د نارینه‌و د جمعیت لرو. ښه دا نارینه دي. د دې دپاره چې په یو ټولنه کې امکان لري یو تعداد نارینه رای ورکړي یا ګډون وکړي اشتراک وکړي او یو تعداد یې ونه کړي. د دې کار دپاره موږ مجبوره سوي یاستو د برنولي د توضیح څخه کار واخلو ځکه چې د برنولي په توضیح کې همدغه دوه شیانو احتمال دی یا هم شکست ده یا بریا ده. دلته هم همدغه خبرې دي. دلته موږ وایو چې یو تعداد سړي په دې جمعیت کې ممکن اشتراک وکړي چې دا منګه د پروپورشن یو یا د پی یو په نوم نومو او تاسې پوهیږئ چې د بریا احتمال یو دی. صحیح ده؟ مساوي دی یو سره دی او یو تعداد نارینه ممکن چې اشتراک ونه کړي هیڅ ګډون ونه کړي په دې انتخابات یا ټاکنو کې نو دې ته موږ څه شی وایو؟ بلکل دې ته یو منفي پی یو وایو او د شکست یا د نه ګډون کولو دغه احتمال چې دی دا مساوي د صفر سره دی. او هم د برنولي په توضیح کې موږ اوسط او متحول لرو. اوسط او متحول دي چې دغه متحول او اوسط بس دسته په مخففونو وښایم. یو ته به مین ووایو او بل د متحول سمبول. ښه تاسې پوهیږئ چې متحول دغه اوسط چی شی دی د برنولي په توضیح کې؟ اوسط مساوي کیږي د چی سره؟ د بریا احتمال کنه چې پی یو دی ضرب د یو جمع د شکست احتمال ضرب د صفر. نو ام یا اوسط مساوي کیږي د پی یو سره یعنی کوم چې د بریا احتمال وي. صحیح ده؟ په دې توګه باندې دا حل سو او دغه کوم متحول چې دی تاسې پوهیږئ چې دا یا صفر وي یا یو وي دغه دوه قیمتونه ځان ته اخیستلی سي. نو موږ دا د چی څخه پیدا کوو؟ دا پیدا کوو د پی یو ضرب د یو منفي پی یو څخه د دواړو د ضرب څخه پیدا کوو د شکست او د بریا یا د ماتې او د بریا د حاصل ضرب څخه د احتمالونو د حاصل ضرب څخه پیدا کوو. همداسې راځو اوس د مثلا ښځو بخش ته یا ښځینه ته. ښه د ښځو په ټولنه یا په نفوذ او په جمعیت کې هم همدغه دوه احتماله دي. یو تعداد ښځې ممکن اشتراک وکړي. صحیح ده؟ چې دې ته موږ د دې لپاره چې فرق وکړي د دې پروپورشن یا تناسب په پی دوه وښیو د دې نارینه څخه او یو تعداد اشتراک نه کوي دې ته یو منفي پی دوه وایو. هغه چې د بریا احتمال دی یا د ګډون کولو احتمال دی یو ده او هغه چې د ماتې یا د شکست احتمال یا د نه ګډون کولو احتمال ده دا صفر دی. او همداسې د دې مین یا اوسط شی دی مساوي کیږي د چی سره؟ د بریا د احتمال سره چې پی دوه ده. صحیح ده؟ او هم د دې دغه متحول چې دی البته دلته باید زه دې ته نوم کیدم دا لومړی متحول دی چې د نارینه‌و مربوطه او دا دویم دی. صحیح ده؟ او دا مربع چې ده دا د متحول مربوطه دا مربوطه ده د پی دوه دا مساوي کیږي د پی دوه ضرب د یو منفي پی دوه سره یعنی د دواړو احتمالاتو د حاصل ضرب سره مساوي دی. او دغه متحول چې په کوم په برنولي کې اوسي دا د همدغه دواړو د صفر او د یو په منځ کې قیمت اخیستلی سي. اوس تاسې فکر وکړئ چې موږ د نارینه‌و په ټولنه کې 1000 کسان لرو چې ممکن اشتراک وکړي. د دغه 1000 کسانو څخه 642 خلک اشتراک کوي. که اشتراک کوي نو دا د بریا احتمال دی مساوي کیږي د یو سره او باقی خلک چې دي
باقی خلک اشتراک نه کوي او دا د ماتې احتمال ده چې مساوي کېږي د 0 سره. اوس که زه غواړم د دې ګراف رسم کم کنه، د دې ګراف رسم کم، نو طبعا چې دا به یو اوسط لري کنه، دا به یو مین یا اوسط لري او هم دا به یو متحول لري. صحیح ده؟ دا به یو متحول لري. تاسو سم وویلې چې د دې اوسط د دې اصلا د همدغه نارینه او د اشتراک کولو اوسط چې دی کنه، دې ته موږ د چی شي اوسط وایو؟ بالکل د توزیع اوسط وایو. دغه د توزیع اوسط چې دلته دی کنه، یا هم M1 ورته ویلی سم دلته، دا مساوي کیږي د چیش سره؟ د نفوذ یا د جمعیت د اوسط سره. دا بیا وروسته هم زه تاسو ته تشریح کوم. خو دلته دغه د توزیع اوسط چې دی مساوي دی د بریا د احتمال سره، چې مساوي دی د P1 سره، او هم دغه متحول چې دلته موجود دی دا مساوي کیږي د چی شي سره؟ بالکل دا مساوي کیږي د P1 ضرب د 1 منفي P1 پر چی سره؟ تقسیم پر دغه ټول جمعیت. اوس که زه غواړم پوسم چې دغه P1 مساوي کیږي د چی شي سره، نو د دې کار دپاره زه کولی سم 642 پر 0 باندې وویشم چې دا مساوي کیږي د 0.642 سره. همداسې د ښځینه‌و دپاره هم زه یو ګراف که رسم کم. اول به وایم چې دا 1000 ښځې کوي او د دې څخه 591 دانې اشتراک وکړي، نو دا د بریا احتمال دی، او باقی د مات احتمال دی چې مساوي د 0 سره ده چې دوی اشتراک نه کوي. او هم دغه نمونهګیري چې دلته ما وکړه کنه، دلته کوم شی چې ما په ګراف کې رسم کړی، دې ته څه شی وایي؟ دې ته د نمونې نسبت نمونه‌یي توزیع وایي. نمونه‌یي توزیع عین شی دلته هم زه لیکم، د نمونې د نسبت نمونه‌یي توزیع. دلته هم دغه دوه احتماله موجود دي، یا ګډون کوي یا هم ګډون نه کوي. صحیح ده؟ او ګراف یې هم ډیر ساده دی. تاسو پوهیږئ چې دا هم یو اوسط او یو هم متحول لري، چې ممکن متحول 1 وي یا 0. ښه، د دې اوسط هم تاسو پوهیږئ چې چی سره مساوي ده؟ بالکل د دې د P2 سره. P2 موږ څنګه لاسته راوړو؟ لکه څنګه چې P1 لاسته راوړی. پرپورشن یا تناسب هم څنګه لاسته راوړی؟ دلته هم 642 په 0 باندې تقسیم کړي دي. دلته 591 په 0 باندې تقسیمو کیږي 0.591. نو دلته د دې هم M2 چې اوسط دی، M2 مې دل پر لیکلی چې دا د ښځو مربوطه ده، دا مساوي کیږي د P2 سره، او د دې چې دغه کوم متحول دی دا مساوي کیږي د P2 ضرب د 1 منفي P2 تقسیم پر N یا 0، هر شی چې دلته موجود دی. ښه، دا خو کوم چی شی و چې ډیر په سادګۍ لاسته راغی، د دواړو تناسب دی. خو زه نه غواړم د دواړو تناسب پیدا کړم چې دوی نسبت څومره دی. زه غواړم دا پیدا کړم چې د دوی په منځ کې چې دغه کوم تناسب دی، د دوی د تناسبونو په منځ کې فرق چی دی، یعنی د P1 منفي P2 په منځ کې فرق چی شی دی، او دا مساوي کیږي د چیش سره. صحیح ده؟ د دې دپاره باید زه یو عمومي چی ولیکم، توزیع ولیکم. یعنی به ولیکم چې د P1 منفي P2 نمونه‌یي توزیع. زه غواړم د دواړو په تناسب باندې پوسم، د دوی د ګډون په تناسب باندې پوسم. د دې دپاره ګراف هم داسې رسموم چې دا ګرافونه زما دومره ښه نه راځي. ښه، اوس دا هم یو اوسط لري،
ما تاسو ته مخکې وویلې چې د توزیع اوسط مساوي کیږي د جمعیت د اوسط سره. یعنی دغه ام هم چې دلته موجود دی کنه چې دا د ټولې د جمعیت اوسط دی. صحیح ده؟ د توزیع د اوسط سره مساوي ده. نو دغه ام د چی شي ده؟ دغه ام د پی یو منفي پی 2 ده. صحیح ده؟ دا د پی یو منفي پی 2 ده چې څنګه یې موږ لاسته راوړلی سو؟ دا موږ لاسته راوړلی سو د پی یو منفي پی 2 څخه. پی یو منفي پی 2 څخه یې لاسته راوړلی سو. او هم که زه اوس وغواړم د دې دغه متحول پیدا کم، متحول پیدا کم کنه، عمومي متحول غواړم چې پیدا کمه د چی شي؟ د پروپورشن د یو او پروپورشن د 2 د دواړو پیدا کم. نو دا څنګه لاسته راځي؟ دغه دواړه متحولونه چې دي دا دواړه زه سره جمع کوم او بیا کولی سم چې همدا لاسته راوړم. نو اول کې لیکم چې پی یو ضرب د یو منفي پی یو پر 0 جمع همدغه یو پی 2 ضرب د یو منفي پی 2 پر n. په دې ډول موږ اوس کولی چې د جمعیت او د نفوذ هم متحول او هم اوسط پیدا کو او د دې د حل لپاره تاسو کولی شئ دواړو طرف کې مربع ونیسئ او دا متحول هم پیدا کړئ.